کله چې 2015 اوله کې شروع کېدو او د 2015 نه تاسو په 2040 کې تاسو ویل چې کله 2015 شي زه به په 2015 کې بعضې کارونه کوم، بعضې لاسته راوړنې به لرم خپلې. اوس د 2015 ته تقریبا 55% تېر شوی دی. په دې کې تاسو خپل ځان سره دا فکر وکړئ په دې 2015 کې چې دا څومره وخت 115 ورځې چې پاتې دي دا څه چې تېرې شوي دي په دې کې هم څه وکړه او په دې راروانو کې به تاسو څه وکړئ. آیا تاسو چې هغه تصمیم ځان سره نیولی تاسو ویلو چې زه به څه کوم په 2015 کې ځان ته یو هدف به م ټاکلی و. حتما هر چا ځان د خاطره یو هدف ټاکلی ویلي چې زه به په 2015 کې دغه کارونه کوم. زه وظیفه لرم، زما به هدف مشخص وي په 2015 کې. زه به نوي سکیلز زده کوم، نوي مهارتونو باندې به کار کوم، زه به ښه عایدات لرم، انکم به مې ښه وي. دا ټول شیونه تاسو ځان سره دا وعدې کړې. آیا په دې کارونو کې تاسو کم کارونه اوسه پورې پوره کړي؟ ځان سره وګورئ، فکر وکړئ. که تاسو نه یې پوره کړي باید تاسو خپل په ځان باندې کار شروع کړئ. که تاسو غواړئ چې خپل ژوند بدل کړئ، بالکل یې بدلولی شئ. هېڅ سخت کار نه دی، خو که تاسو کار وکړئ هله تاسو بدلولی شئ. که تاسو کار ونه کوئ هېڅ هم نه کېږي. باید د ورځې یو سکیل، یو مهارت تاسو یې زده کړئ. خپل په ځان باندې باید تاسو کار وکړئ. که تاسو غواړئ چې خپل ژوند بدل کړئ حد اقل باید تاسو یو مثبته سوچ د هغې د خاطره ولرئ. مثبته سوچ داسې ولرئ چې کم حالت ستاسو په فامیل، ستاسو په کورنۍ تېرېږي باید تاسو هغې ته فکر وکړئ، خپل ځان ته فکر وکړئ چې آیا دا زما ژوند ولې نه بدلېږي، زه باید څه وکړم. دا نور خلک کم کارونه کوي، دا نقطې باید تاسو پیدا کړئ خپل ځان د خاطره. خپل کورنۍ د خاطره یو څه وکړئ. هغه کارونه تاسو باید وکړئ چې ستاسو د کورنۍ ژوند په بدل شي. تاسو هغه کس هستئ چې خپل د فامیل ژوند بدلولی شئ. باید یو څه تاسو وکړئ خپل په ژوند. پوهېږئ د هرې کورنۍ دا امیدونه او هیلې دي چې هغې د خپل اولاد ته ښه تعلیم ورکړي. د څه د خاطره چې ښه تعلیم وکړي، سبا ته هغه یو ښه وظیفه ولري او د هغې د مشکلات ورباندې ښه رفع شي. اوس که تاسو په تعلیمي دوره کې یاستئ تاسو باید خپل ځان سره یو ریسرچ ولرئ. ما خپل هم زه کله چې په مکتب کې وم ماته زما فامیل همدا امیدونه درلودل چې زه باید یو ښه کاروبار ولرم، یو ښه ژوند ولرم او هغې د سره هم زه کومک وکړلی شم، هغې د هم زه خپل ځان سره خوشحاله وساتلی شم. دا د هغې د هم هدف او ما کړي دي او چې کوم اوس هم باید تاسو هم وکړئ. ما کې کم اضافه څه نه دي، زه کم اضافه شخص نه یم، څه د بل ځای نه یم راغلی، کم ایلین نه یم. پوهېږئ دا هغه وخت دی چې تاسو باید یو څه خپل کورنۍ د خاطره وکړئ. تاسو که دې پسې ګرځئ چې زه به موټیویشن ویډیوګانې به ورم، زه به تشویق کېږم، دا ویډیوګانې تاسو ګورئ، زیاتې ویډیوګانې به م لیدلي، تشویق شوي باسئ صرف د یو څو ساعتو د خاطره. دا ویډیو چې ستاسو د یاده وځي بیا به م هېڅ په ذهن کې نه او هېڅ به م نه یې کړي، ولې چې صرف یو څونه وخت د خاطره تاسو تشویق هستئ. تاسو سره صرف دا جذبه د هغې د ویډیو وجې نه ده. باید تاسو دا جذبه بدون د هغې نه ولرئ. خپلې کورنۍ د وجې نه تاسو ولرئ. خپل ځان ته وګورئ، خپل کاروبار ته وګورئ. آیا تاسو ته دا خوند درکوي چې سهار په وخت راپاڅېږئ او هغه لاړ شئ یو داسې کار شروع کړئ چې ډېر زحمت او ډېر کم مزد درته درکړي؟ آیا دا ستا خوښېږي؟ که دا دې خوښېږي خو دا ستا خپل انتخاب دی. البته بیا هېڅ وخت پښیماني مه کوه، هېڅ وخت ګیلې مه کوه، هېڅ وخت فریاد هم مه کوه بیا چې ته وایې ولا زما ژوند ډېر سخت دی. خپل سکیلز باندې کار وکړئ. هېڅ سخته نه ده په دې دنیا کې چې څوک په مختلفو ځایونو کې کارونه کوي. تاسو ته چې کوم کار ښه ښکاري په دنیا کې، که هغه ای کامرس وي، که هغه آنلاین نور بزنسونه وي، که هغه سټاکس وي، که هغه بیټکوینز وي، که هغه آنلاین وظیفه وي د کور نه کول په سکون باندې، که هغه آی ټي وظیفه وي، که نن آی ټي وي، که ټیکنیکل وي، د هغې د خاطره سکیلز پکارېږي. آیا تاسو خپل په هغې سکیلو باندې کله کار کړی؟ نه، تاسو هغې سکیلو باندې هېڅ کار نه ده کړی چې تاسو کار ونه کوئ. آیا تاسو دا امید لرئ چې هغه وظیفه یا هغه کم کاروبار یا هغه ژوند چې خلک لري هغه به تاسو هم ولرئ او خوبونه او فکرونه ورته لرئ؟ نه، هېڅ وخت هغه خوبونه ستاسو نه پوره کېږي، هېڅ وخت یې نه شئ لاسته راوړلی، ځکه چې هغې د خاطره زحمت پکارېږي. په یوې شپې باندې هېڅ هم لاسته نه راسي، دې د خاطره وخت لګول. پوهېږئ د ټولو نه زیات غټ افتخار ځای کوم دی چې ستاسو والدین په تاسو باندې افتخار وکړي، ستاسو په کړنو باندې. ستاسو والدین به خلک ستاسو تعریف وکړي، ووایي چې آفرین دې وي ستاسو په اولاد باندې چې داسې یو تکړه اولاد لرئ چې تاسو د خاطره هر څه کوي، تاسو د خاطره کوي. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی. پوهېږئ زما فامیل په څه باندې زیات خوشحاله کېږي؟ کله چې زما څوک ستاینه وکړي، زما تعریف وکړي، هغې ته څوک څه نه ورکوي، البته صرف زما تعریف او ستاینه ورته کېږي. دا یو د افتخار ځای دی زما فامیل ته، دا یو پازیټیو پوینټ دی. ما څه کړي؟
البته هر څه مې چې کړي خپل ځان د خطر مې کړي دي، خپل فامیل د خطر مې کړي، خو تعریف زما نور خلک کوي. ولې کوي؟ چې یو کارکردګي راکې شته دی، یو څه لرم، یو سکل زما زده کړي په خپل په ژوند کې، یو څه باندې ما کار کړی دی. دا سخت نه دی، هر څوک یې کولی شي زده کړي، په وخت لګولو باندې زده کېږي. زما همدغه یو ګول دی، همدغه مې یو هدف دی چې زه کله زه خپل په ځان باندې باید افتخار کوم. ولې زما همدغه هدف دی، همدغه مقصد پسې یم. زه کله چې شیشه کې ودرېږم خپل ځان سره په خپل ځای کې پروت اوسم باید په افتخار باندې. ولې ما چې څه کړي باید خپل کورنۍ ته مې کړي، په خپل جامعه کې مې ښه کارونه کړي، یو څه لاسته راوړنه مې کړي، خپل فامیل د خاطر، خپل اولادونو د خاطر، خپل مېرمنې د خاطر، خپل ژوند د خاطر باید یو مثبته فکر اوسي را سره هر وخت کې. په دې باندې زه هر وخت افتخار کوم او خوشحاله یم. دغه د ټولو کارونه ماته زیات افتخار دی چې زه هر وخت کې خپل کورنۍ ته یو مثبته کړنه کوم. که دغه احساسات تاسو ونه لرئ، افتخار په ځان نه کوئ، تاسو د دې نه ښکاري چې تاسو ضرورت لرئ چې خپل په ځان باندې کار وکړئ. تاسو سره 115 ورځې پاتې دي باقي مانده چې تاسو په دې کې ځان باندې کار وکړئ، خپل ژوند بدل کړئ. هر ورځ چې تاسو یو سکل زده کړئ، یو مهارت زده کړئ، تاسو 115 مهارت تاسو زده کولی شئ تر آخر د کاله پورې. آیا په دې باندې تاسو نشئ کولی چې یو ځای کې به خپل ځان د خاطر یو ښه وظیفه ولرئ، خپل ځان د خاطر خپل کاروبار وکړئ، سټاک مارکیټ کې وي، فریلانسینګ وي، هر څه چې تاسو کولی شئ. 115 ورځې ځان سره قید کړئ، هدف ونیسئ، قوي عزم وکړئ، زده کړئ یو څه. یو څه باندې کار وکړئ چې هر څه وي. 115 ورځو کې به تاسو هغه مکملوئ. پوهېږئ 115 ورځې سخت زیاتې دي، دومره زیات وخت دی که تاسو غواړئ چې خپل ځان سره څه هدف نیولی، هر څه چې وي تاسو کولی شئ چې هغه زده کړئ 115 ورځو کې. که تاسو غوښتل چې فریلانسینګ وکړئ، که تاسو غواړئ چې خپل سکل اپګریډ کړئ، تاسو غواړئ چې خپله یونیک اوسئ، څه پبلک سپیکینګ زده کړئ، تاسو غوښتل چې یو بل څه کار زده کړئ، هر څه چې غوښتل تاسو هغه هر یو سکل تاسو 115 ورځو کې زده کولی شئ. مهمه خبره دا ده چې د خوبه باید تاسو پاڅېږئ، بیا دا 115 ورځو کې تاسو څه لاسته راوړلی شئ. که تاسو د خوبه پاڅېږئ هېڅ هم نشئ لاسته راوړلی. دا 115 ورځې څه چې 115 کاله هم کم دي چې تاسو همداسې پراته اوسئ. دې د خاطره اکشن پکار دی، دې د خاطره کار کول پکار دی، دې د خاطره زحمت ایستل پکار دی، تر ناوخته پورې مطالعه کول پکار دی، دې د خاطره ریسرچ کول پکار دی. هله دا کارونه به پوره کیږي. دا یو ما په انګلیسي کې متن لوستلی چې په هغې کې وایي تنبل خلک هیڅ وخت نشي شروع کولی. دا حقیقت د تنبل خلک نشي شروع کولی چې څوک تنبل وي هغه به همداسې په ځای کې پروت وي، او هغه خلک نشي ختمولی چې څوک خپل په ژوند کې هر ځای کې ناکامه احساس کوي، هغې د هیڅ وخت هغه کار نشي ختمولی. دا هم حقیقت دی. او د کمزورو خلکو نه هم دا ده چې هغې د خپل کم کار چې شروع کړي آخر ته نه وړي، آخر ته یې نه رسوي، نه ختموي، په میز کې ته نه پاتې، په اول کې ته نه پاتې، په یو نه یو ځای کې ته نه پاتې کېږي، مکمله یې نه. پوهېږئ دا هم اسانه کار نه دی، که تاسو یې وغواړئ اسانه کېږي درته. پوهېږئ اوس هغه مهمه پوینټس وخت دی که تاسو وغواړئ تاسو پکې یونیک شئ، تاسو پکې ځانګړي شئ، هغه وخت دی. دا ډېر خلک په یو څه کارونو کې ډسټریکټ دي، په سوشل میډیا کې بالخصوص، په ډرګس کې، په معتادي باندې اخته دي، په مختلفو کارونو باندې، په مختلفو مواد مخدرو باندې اخته دي. که تاسو ځان ورنه وساتئ او تاسو خپل ځان باندې کار وکړئ، تاسو به پکې ټاپ اوسئ، تاسو به د هغې د لیډرشپ کوئ، تاسو به هغې د باندې رهبریت کوئ، تاسو به هغې د اداره کوئ، ځکه چې هغې د دومره سوچ او فکر نه لري. نن سبا ټول خلک زیات په سوشل میډیا کې په سکرول اپ سکرول ډاون باندې اخته دي، یا په د یو چا ویډیوګان ته ناستې ګوري، خپل وخت ضایع کوي. دا وخت خپله قیمت دی، مې ضایع کوئ په غلطو شیانو باندې، په یو څه ښه باندې ضایع کوئ، یو څه زده کوئ، یو فن پکې زده کوئ، یو کار پکې زده کوئ. ولې خپل وخت ضایع کوئ بې ځایه کارونو باندې، غلطو خبرو باندې چې هغه 5 کسو کې هغه خبرې تاسو نشئ بیا کولی، ذکر کولی نشئ چې تاسو څه زده کړي د هغې ویډیوګان نه. یو داسې ځینه یو څه زده کوئ چې تاسو د یو چا په مخ کې هغه خبرې وکولی شئ په جامعه کې. پوهېږئ که ته بل چا ویډیو ګورې، ولې خپل ځان د خطر همدا ویډیو نه جوړې، ولې خپل کنټینټ نه جوړې؟ همدغه موبایل تا سره هم دی، همدغه موبایل خپل مخ ته لګوه، خپل کنټینټ شوټ کړه، خپله یو څه وکړه خپل ځان د خطره. ولې دا ته نه کوې؟ ته نورو خلکو ویډیوګانې ګورې. پوهېږئ کله چې تاسو کوم کار د زړه نه وغواړئ هغه تاسو د ټولو نه ښه کولی شئ. ولې هغه تاسو خپله د زړه نه غواړئ او هغه به ټوله دنیا بیا ګوري چې تاسو یې وکړئ. د نور نه به یې مختلفه کوئ، ځانګړی به یې کوئ، ښه به یې کوئ. ځان سره هدف چې هر څه تاسو ټاکلی وي هغه هر وخت کې ګردان کې فکر ورباندې وکړئ. کله چې تاسو په روانه سئ چې تاسو خپل هدف باندې باید فکر وکړئ. که تاسو خپل په ځای کې پراته سئ، خپل په هدف باید تاسو فکر وکړئ چې زه غواړم دا کار لاسته راوړم،
په دومره وخت کې لاسته راوړو باید داسې نه خلک هدف دي کلونه پکې تیروي هغه هم لاسته نه راځي داسې به هدف نه کړي مشخصه وخت به هغې ته ټاکئ هغې د خطر او معینه وخت ټاکئ په دومره وخت کې به دا زه لاسته راوړم پوهېږئ کله چې تاسو دا کارونه وکړئ تاسو به په هغې کار کې ماسټر شئ هغې کار کې به ځانګړي شئ هر څه به په ښه ډول باندې کولی شئ د هماغې نه کولی شئ چې ځان نه خاطره یو عایدات سورس جوړ کړئ هماغې نه کولی شئ چې ځان نه خاطره انکم پیدا کړئ که تاسو غواړئ چې دنیا ستاسو سره وصل شي که تاسو یو څه ولرئ یو مهارت ولرئ خپله به خلک تاسو ته راځي افرز به درکوي خپلې پیسې به تاسو ته درکوي خپل په دفترونو کې به تاسو شامل خپل محفلونو ته به در غواړي خلک به تاسو سره غواړي چې یو ځای شي ولې تا کې یو څه شته یو څه به لرې ځان سره او که هېڅ ونه لرې هسې یو تش پاڼې نو څه به وکړي څوک به تا ته هېڅ قدر عزت هم نه درکړي په محفلونو کې به ځي څوک به تا ته ګوري نه چې ته یو څه لرې نه ځان ځانګړی کړه ځان بېل کړه د خلکو نه یو څه زده کړه د هغه وخت دی که څوک څه لري خلک یې پېژني هېڅ ونه لري هېڅوک دې نه پېژني که هغه په هر نوع باندې که تاسو یو مهارت ولرئ تاسو بیا خلک پېژني که تاسو یو ثروت ولرئ تاسو بیا خلک پېژني هر څه چې تاسو ولرئ یو نه یو څه باید ولرئ تاسو که ویې نه لرئ هېڅوک هم نه پېژني هر څوک به خپل مال تاسو بیا درکوي ولې پوهېږي چې دا هغې کس کې دغه مهارت شته په دغې مهارت باندې کولی شي چې زما سرمایه هم ډبل کړي زه پوهېږم زیات خلک ځان سره یو مشخصه هدف هم نه لري ولې نه لري په دې نه پوهېږي چې ځان د خاطره یو څه هدف وټاکم څنګه یې وټاکم د دې طریقه به زه تاسو ته دروښیم ځان سره یو کتابچه راواخله قلم راواخله او فکر وکړه ځان سره هغې کې ولیکه خپل هدف چې څه دی او هغه ورقه خپل ځان سره وساته په یو ځای کې چې هر وخت کې ته ویني او هغې باندې فکر وکړه چې څه دی کم کار دی هغه ځان سره باید ته خپل ذهن کې برابر کړي هغه تاسو ته هېڅوک نشي درکولی ولې ستا مهارت ستا ځانګړتیا تا ته خپله معلومېږي تا کې کم قابلیت شته ته څه کولی شې کومه توانایي ته لرې کم کمزوره پوینټس دي تا هغه باید قوي کړي چې بیا هغه کارونه وکولی شي دا هېڅوک هم تاسو ته نشي ویلی چې ته که دا وکړې دا به وشي ځکه چې هېچ چا ته ستا ذهن نه معلومېږي ستا ذهن شاید زیات تیز اوسي او یا زیات تنبل اوسي ته باید خپل ځان باندې فکر وکړې سوچ وکړې چې ته کم پوینټس لري کم ښه پوینټس لري کم خراب پوینټ لري ځان سره په هماغې ورق کې دا ولیکئ چې تاسو خپل ژوند نه غواړئ څه خپل په ژوند کې باید څه ولرئ خپل په ژوند کې باید تاسو کور ولرئ تاسو موټر ولرئ تاسو یو ښه وظیفه ولرئ تاسو کومه سي وظیفه ولرئ چې د هغې نه دا ټول شیونه برآورده کړئ کور موټر خپل ښه ژوند دا ټول شیونه د هغې نه برآورده کړئ دې باندې یو ځل فکر وکړئ چې کومې وظیفه کې دا ټول تاسو کولی شئ چې لاسته راوړئ هغه ای کامرس دی هغه فریلانسینګ دی هغه کانټینټ کریټر دی هغه تاسو کولی شئ سټاک مارکیټس کې کار وکړئ تاسو کولی شئ چې سافټویر انجینر ځان څخه جوړ کړئ په کم شارټ وخت کې او دا ټول کارونه چې تاسو ته غواړئ لاسته راوړئ باید د هغې د خاطره باید تاسو ځان ته یو مشخصه وخت وټاکئ او خپل ځان د خاطره یو کار وټاکئ دا ټول تاسو نشئ کولی ځان د خاطره چې مشخصه کار په هماغې باندې کار شروع کړئ د هغې په زده کړې باندې هر ورځ کار وکړئ تاسو باید هغه یو څه زده کړئ هر ورځ د هغې یو مهارت باید تاسو هر ورځ ورباندې کار وکړئ په یو نه باندې تاسو ورباندې یو څه زده کوئ باید او مخې ته لاړ شئ او دا کارونه کې چې هر کار تاسو انتخاب کو بیا هغې ته دا هم فکر وکړئ چې دا څومره زحمت غواړي څومره کار باید هر ورځ زه وکړم حد اقل 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعته دې د خاطره باید زه خپل وخت ورکړم کومو خلکو سره زه ناسته پاسته د دې په اړه باندې شروع کړم چې دا زه ښه زده کړم کومو خلکو سره زه وګورم کم ځینې د دې کورس پیدا کړم کم ځینې د دې ویډیوز پیدا کړم کم ځینې د دې کتابونه پیدا کړم دغې ټولو خبرو باندې تاسو باید فکر وکړئ بعد د هغې نه که غواړئ چې څه وکړئ باید وکړئ اوس ځان سره فکر وکړئ همدا زما ویډیو ګورئ د دې په ویډیو لاندې کومنټس پرېږدئ خپل ځان د خاطرې یادداشت د خاطره ولیکئ چې تاسو څه زده کړل او څه غواړئ لاسته راوړئ او په څه باندې غواړئ کار شروع کړئ او ویې کړئ داسې یو کومنټس پرېږده وګوره نور خلک هم پرېږدي تشویق کړه ځان د هغې خلکو نه وګوره د هغې خلکو کومنټس بیا ولوله خپل وګوره آیا ته کولی شئ که دې شي کولی پوهېږئ یو خبره زه تاسو ته مهم وکړم که اوس تاسو خپل هدف ته نه رسېږئ د دې یوازینی دلیل دی چې تاسو به حتما ښه ملګري نه لرئ هغې دې به په نشو تماشو کې به بند وي هغې دې به خپل د ژوند په فکر کې نه تاسو به همداسې خلکو سره ناسته پاسته لرئ ځکه تاسو خپل هدف ته نه رسېږئ که تاسو داسې خلکو نه ځان جدا کړئ چې داسې خلکو سره یو ځای شئ چې هغې د یو څه مهارت ولري یو څه زده ولري خپل د ژوند بدلولو په فکر کې تاسو هغې سره کښېنئ هغې سره خبرې کوئ وګورئ ستاسو ژوند کې به هم بدلون راشي دا یو غټ مثال دی په دنیا کې ورکړل شوی که وایي تاسو هر چا سره کښېنئ تاسو هماغسې کارونه کوئ که تاسو ښه سړي سره کښېنئ ښه کارونه به کوئ که تاسو بد سړي سره کښېنئ تاسو بد کارونه کوئ نو خپل ملګرو ته وګورئ چې ستاسو ملګري دي څوک کومو خلکو سره ستاسو ناسته پاسته ده څه دلایل دي چې تاسو دا هدف لاسته نشئ راوړلی کوم کارونو وجې نه تاسو په
کې بند پاتې یاست. خپل ځان جدا کړئ د نورو خلکو نه او ځان باندې کار وکړئ. ځان د خاطر یو داسې سکل د انتخاب کړل، اوس یو مهارت د انتخاب کو باید هغه تاسو بریک ډاون کړئ. د هغې تاسو باید تقسیم بندي وکړئ. هغې د خاطر وخت کې دی. اول 1-2 میاشتو کې به زه څه کوم، زه به د هغې ابتدایي حالت یې زده کوم. د هغې 2 میاشتو نه بعد به زه 2 میاشتو نورو کې هغه به زه پراکټیکل ډول باندې په صحیح ډول باندې زده کوم. 1-2 میاشتو کې به نورو کې زه د نوی ایکسپیرینس اخلم او ځان به پکې ښه ایکسپرټ کوم، ښه به ځان ورباندې پوه کوم. تاسو باید داسې تقسیم بندي وکړئ چې په دغې نحو باندې به زه مخې ته ځم. زه به دغسې دغه کار یې زده کوم. داسې نه کېږي چې تاسو فکر وکړو یو دمه حمله وکړله، نه، داسې یو مشخصه تقسیم بندي باید ورته ولرئ چې په دې سټپسو به زه مخې ته ځم او دا به زه حاصل کوم. همدا یې طریقه ده. همدغې طریقې باندې تاسو کولی شئ چې زده کړئ. په دنیا کې چې هر کامیابه شخص یې هر یو سړی یې چې څه یې زده کړی هغې ځان د خاطر تقسیم بندي کړی دی. هر کار اول به زه دومره برخه یې زده کوم، بیا به ورپسې دغه کار کوم. هر یو سټپ یې خپل ځان ته مشخصه کړی دی او همغه سټپ باندې تللی خپل ژوند یې کامیابه کړی دی. پوهېږه تاسو ځان ته هر هدف ټاکلی، پیسې ګټل وي، که تاسو ژوند بدلول وي، که تاسو په ژوند کې هره خوشحالۍ حاصلول د خاطره څه فکر سوچ چې درلودو هر هغې باندې هستئ، تاسو به هغه ټول لاسته راوړی وي چې تاسو داسې یو ترتیبوار ژوند خپل ځان د خاطره برابر کړئ. بې ترتیبه ژوند مه کوئ، داسې ګډ وډ مه ځئ چې هېڅ معلوم نه وي تاسو څه وخت څه کوئ او په کوم کار باندې مصروف اوسئ. یو ورځ یو کار کوئ، بله ورځ بل کار کوئ، بله ورځ بل چېرته اوسئ، یو ځای کې کار کوئ، یو کار پرېږدئ بل کار ته ځئ. دا کارونه تاسو ژوند تباه کوي. کله یو درس شروع کوئ هغه پرېږدئ، بل شروع کوئ، بل پرېږدئ، بل شروع کوئ. دې باندې هېڅ لاس نشئ راوړلی. مشخصه یو کار ځان د خاطر تعیین کړئ او همغې باندې خپل کار وکړئ. همغې باندې تاسو خوشحالي حاصلولی شئ. همغې باندې کولی شئ چې د هغې نه ښه انکم لاسته راوړئ، خپل ژوند ښه ورباندې بدل کړئ. پوهېږئ کله چې تاسو خپل هدف ته ورسېږئ هغه بیل خوند کوي. ما هم یو وخت کې خپل ځان د خاطره بعضې هدفونه ټاکلي، اوس هم لرم. هر یو چې لاسته راوړم هموغومره خوشحالي مو سره حاصل کوم، هموغومره ورسره خوند راکوي راته. زه تاسو په ګارنټي وایم 6 میاشتې وخت خپل ځان د خاطره ورکوئ. په هر سکل چې 6 میاشتې ورکوئ تاسو به هغه صحیح طریقې سره یې زده کړئ. ما خپله یو سکلز باندې خپل کار وکړو، په 6 میاشتو کې مې هغه مکمل یې زده کړو. هر کوم سکل تاسو به اوس ما د سافټویر په هغې باندې کار وکړو، 6 میاشتو کې ما یې زده کړی هغه سافټویر مکمل. په 6 ورځ مې ورباندې کار کړی، ډېر تلاش مې ورپسې کړی دی، کتابونه مې ورپسې سخت زیات ولوستل، دومره پریکټس مې کړی، نهایي زیات پریکټس. زما په همدې چینل کې تاسو هر وخت کې داسې کنټینټس به د هغې نه دا خبرې تاسو زما واورېدل، زما سکلز مو لیدل، دا ما څونه وخت کې راوړی لاسته، دا ټول ما تاسو ته په دې ویډیو کې ویل. ویډیو مو واورېدله، په ذهن کې دا خبرې راغلې، تاسو احساس کوئ چې د ویډیو په کتلو وخت کې تاسو وایئ چې واه زه هم کولی شم. بس دا ویډیو چې کله بنده شوه د دې نه بعد هېڅ نه کوئ، هېڅ اکشن نشته دی. دغه د ټول نه غټه ناکامي پوینټس دی تاسو کې. دغې وجې نه تاسو خپل په ژوند کې ناکام اوسئ، مخې ته نشئ تللی. مهمه دی چې عملي ګام ورپسې وکړئ. مهمه دا دی چې تاسو ورپسې روان شئ، حرکت وکړئ. پوهېږئ تاسو وایئ چې دا ویډیوګانې زه فری ګورم او فری اف کاسټ دي په یوټیوب باندې، که په نورو سوشل میډیا باندې، که تاسو په فیسبوک باندې، هر چېرته ستاسو یو څه چې قیمت لري هغه وخت دی. وخت زیات قیمت لري. خپل وخت صحیح ځای کې مصرف کړئ، داسې مه ضایع کوئ، په غلطو شیانو یې مه ضایع کوئ. صحیح ده ویډیو مو کتله، خوند هم ترنه واخیستو، انټرټین شولی، خو کوشش وکړئ چې په صحیح ځای باندې کار وکړئ. همدې په ځای باندې تاسو کولی شئ چې یو سکل یې زده کړئ، مهارت یې زده کړئ. که تاسو غواړئ یو مهارت مکمل یې زده کړئ، د ای کامرس وي، که تاسو غواړئ په فل سټیک ډیولپمنټ یې زده کړئ، تاسو غواړئ کانټینټ کریشن یې زده کړئ، فریلانسنګ یې زده کړئ، تاسو کولی شئ چې کامنټ پرېږدئ، په هماغې باندې زه تاسو ته مکمل کانټینټ راوړم، په پښتو ژبه به یې تاسو ته راوړو چې تاسو یې زده کړئ، مکمل یې زده کړئ. صرف فقط تاسو خپل کامنټس پرېږدئ چې هر څه تاسو زړه وي تاسو غواړئ زده کړئ، هماغه کار به زه تاسو ته راوړم. خپل ځان سره اولنۍ ښېګڼه څه وکړئ، دا کم تلیفون چې ستاسو په لاس کې دی دې د خاطر تاسو یو مشخصه وخت وټاکئ چې دا به تاسو په کم وخت استفاده کوئ او څه د خاطره به استفاده کوئ. دا خلک چې نورې دنیا کې دي تاسو صرف استفاده کوئ د ایمیل د خاطره، د زنګ وال د خاطره، د بعضې جی پی ایس د خاطره، ګوګل میپ د خاطره استفاده کوئ چې یو ځای ته ورباندې ورسېږي. دا د کارونو د خاطره، او تاسو ورکې صرف بعضې پلیټفارم دي همغه استفاده کوئ، همغه ګورئ. دا ډسټراکشن به ځان نه لرې کوئ. اول بیا کولی شئ تاسو ځان د خاطره یو مهارت لاسته راوړئ. خپل په ژوند کې باید مشخصه، زه هم دا موبایل لرم، زه دا موبایل په کوم وخت کې استفاده کوم، زه د دې د خاطره 1 ساعت مشخصه لرم. 1 ساعت وخت یې ګورم چې هغه ایمیل چې زما ضروري راغلي دي، هغه کارونه چې ماته په کار دي زه وکړم، هر وخت ګورم. بل چې دی په ماسپښین ټایم کې ګورم چې څونه نور کارونه ماته راغلي، چا زنګونه والي څه دي، هغې ته باید زه جواب ورکړم، هغې ته زه باید میسج وکړم، هغې ته باید زه ایمیل وکړم. د هغې نه بغیر زه هېڅ تلیفون کوشش کوم چې استفاده یې نه کړم. دا غټ ترینه مرض دی.
ټلیفون زه هیڅ نه استفاده کوم خپل په ژوند کې. هر کامیاب شخص وګورئ کتاب لولي خو موبایل نه استفاده کوي. کنه کولی شي ښه موبایل ولري او استفاده کوي. کله چې تاسو سکیل زده کړه د دې سره تاسو ته نتورک جوړي. د نتورک سره تاسو ته عایدات راځي. خلک هم پیژني، دنیا هم پیژني. تاسو هر څه په کولی شي چې لاسته راوړئ. یو بل خبره تاسو ته د دې سره ولګوم، ځان له همدې باندې بم کار نه کوئ. خپل د صحت خیال بم ساتئ. خپل ځان د خطر یو وخت د فټنس د خطر د 15 دقیقو نه تر یو نیم ساعت پورې باید وخت د خپل فټنس د خطر ولرئ چې خپل په فټنس باندې هم کار وکړئ. په دې باندې تاسو منټلی فزیکلی دواړه ښه پاتې کیږئ. تاسو صحت ښه پاتې کیږي. زه خپل هم فټنس کوم او په خپل په فټنس باندې زیات نه زیات پام کوم او د هغې د خطر هماسې یو مشخصه ډایټ خورم. تاسو هم کولی شئ که ډایټس نه پرې ضرور نه دی، باید په فټنس باندې هم باید خپل کار وکړئ. داسې به نه کوئ چې خپل صحت زیات خراب کړئ. د دې د خطر ما تاسو ویل چې خپل په فټنس باندې به پام کوئ. تاسو به په ژوند کې زیات شی نه لاسته راوړئ. هر څه چې تاسو غواړئ، ښه وظیفه، ښه کور، ښه موټر، چې تاسو صحت بیا ښه نه بیا هېڅ نشئ کولی. د دې د خطره باید تاسو خپل په صحت باندې زیات پام وکړئ. خپل صحت باندې ښه ور ولرئ. خپل صحت باندې هم کار وکړئ. د دې صحت په توسط تاسو کولی شئ چې دا کارونه وکړئ. تاسو صحتمند یاست، تاسو سره انرژي ده، تاسو سره وخت دی، تاسو سټیبل یاست، تاسو هر څه برابر دي، تاسو سست ناست یاست. دې د خطره څه پکار دی؟ فټنس پکار دی. د دې د خطره خپل په فټنس باندې هم باید کار وکړئ. زیات مالدار خلک زه یې خپل په ژوند کې چې څوک صحتمند نه دي، البته هغه خلک ورته چې هغې د مخ ته وګوري، هغې د په یو تشویش، انزایټي، ډپریشن کې به دې د فکر لري چې زما صحت خراب دی، زه هېڅ صحت نه لرم. په نور هغې باندې وګورئ مالدار دي، په صحت باندې د غریبان نه بدتر دي. ضرور نه دی چې داسې تاسو اوسئ. همدې اوس نه چې هر څه کوئ خپل ځان خیال ساتئ، خپل صحت ته او خپل کاروبار ته، هر څه ته خپل بیلنس وساتئ، خپل وخت ولرئ. زموږ خلک یو ته توجه ورکوي، بیا بل ته توجه نه ورکوي، که بل ته ورکوي بل ته نه ورکوي. ما داسې زیات لیدلي دي. تاسو کله ستړي یاستئ، داسې نه زیات بیخي یو څه اندازه تاسو لاړ شئ جیم ته، خپل جیم کې خپل اکسرسایز وکړئ، وګورئ تاسو یو ښه احساس کوئ، راحتي احساس کوئ، په ارامه باندې ورزش وکړئ. داسې نه چې په هله کې اوسئ او په منډو کې اوسئ، نه، په ارامه په سکون باندې. که تاسو جیم ته نشئ تللی، صرف قدم ووهئ په ارام باندې، خاموشي باندې. وګورئ تاسو څومره یو ښه احساس کوئ د سره. که یو څه بدل به تاسو فکر وکړئ په هغې ورځ باندې. زه کله کله په هفته کې 4 ورځې زه جیم ته ځم او 3 ورځې نور چې دی وخت په دې ورځو کې په دې جیم کې هر ثانیه کې هر وخت کې زه یو بیل احساس کوم. ما ته څه خوند راکوي، خپل ژوند باندې ښه فکر کولی شم. زما یوازینی تاسو دا دی ځان اپګریډ کړئ، ځان باندې کار وکړئ، نوي مهارتونه زده کړئ او کتاب مطالعه کړئ زیات نه زیات. هر کامیابه هر بزنسمین چې وایي، بیل ګیټ دی، بزوس دی، هر یو چې دی په دنیا کې، تاسو وګورئ د هر وخت کې کتاب مطالعه کوي او کتابونه لولئ. د نړۍ په کور کې وګورئ ښایسته کتابخانې دي، ولې د دې د خاطره چې د کتابونو سره مینه لري او کتابونه مطالعه. پوهېږئ د کتاب لوستل ولې ما تاسو ویلي، کتاب لوستل یو کتاب قیمت به شاید په څو وي، د 15 تر 200 300 400 پورې، صحیح دی. هغې کې خپل هغې ټول د ژوند تجربې، خپل مهارتونه، خپل کړنې ټولې ورکې داخل کړي او تاسو یې درکړي دي. تاسو هغه کولی شئ چې هغه یې زده کړئ، هغه وګورئ، ایکسپلور یې کړئ، وګورئ چې ویلي دي. خپل په سکلز باندې د هماغې طریقه کار کولی شئ چې هغې دې څنګه کړي، هغې دې کم کارونه کړي او هغې دې الله سره وړي دي. د دې تر څنګ اخرنی پوینټ کې دا تاسو ته چې باید خپل په صحت باندې زیات پام ولرئ، خپل صحت باندې هم کار وکړئ. اوس دا ویډیو تاسو کتله، آلموست په خلاصېدلو کې دا ویډیو زیاتې خبرې مو اورېدلې، تاسو سره یو جذبه هم پیدا شوه. دا جذبه لنډ وخت د خطره مه پیدا کړئ ځان سره، دا اوږد مهال د خطره. ځان بدل کړئ، ځان باندې کار وکړئ ټول عمر. تاسو که په هر عمر کې یاست، که تاسو 60 یاست او که تاسو 40 یاست، چې په هر عمر کې یاست، تاسو ټول عمر کار وکړو. په دې کې څه وکړئ؟ هېڅ نه. 3 ساعته خپل ژوند د خطره ورکړئ. مشخصه کړئ په 3 ساعتو کې به زه هره ورځ په یو مهارت باندې کار کوم، یو څه به یې زده کوم. بیا تاسو ګورئ چې همدا 2025 تر څو چې 2026 اوړي، همدغې 115 ورځو کې تاسو څومره شیونه به یې زده کړي. یو افتخار به ځان باندې کوئ، خپل په مهارتونو باندې به افتخار کوئ. خو مکمل 115 ورځې 3 ساعته ورکوئ خپل د ژوند، زیات نه، 3 ساعته هر ورځ ورکوئ. یو څه کوئ په دې 3 ساعتو کې، خپل په ځان باندې یو مهارت باندې کار کوئ. اوس زه پوهېږم ویډیو بیخي ختم. تاسو که دا ویډیو تر اخره پورې کتلی وي، نو اوس تاسو کولی شئ چې زما چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې هم کړئ او بیل آیکن ووهئ. د هغې نه بعد تاسو کولی شئ چې خپل کامنټ هم پرېږدئ چې ستاسو نظر څه دی.